د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره سوي خبرپاڼې کې ویل سوي چې د هلمند ولایت مرستیال والي مولوي رحم الله محمود په خپل کاري دفتر کې د علماء شورا سرپرست رئیس، د یادې شورا اداري مرستیال، د عدلیې رئیس، زراعت رئیس، استخباراتو ریاست مرستیال، مستوفي د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس، د کور او ښار جوړولو رئیس، د حج او اوقافو سرپرست، قضایي امارت مسؤل، د ګرشک ولسوالۍ ولسوال، د ګرشک ښاروال، د ګرشک زراعت مدیر او یو شمېر نورو مسؤلینو سره ناسته ترسره کړه. په ناسته کې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سید تاجدار آغا د تکیې او یوې هدیرې د مربوطیت موضوعات وڅېړل سول. د یادو ځایونو په اړه د ښاروالۍ او حج او اوقافو ریاست ترمنځ د اداري مربوطیت په تړاو بېلابېل نظرونه موجود وه او دواړو ادارو یادې سیمې د خپلې ادارې اړوند بللې. همداراز د ګرشک ښاروالۍ او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ترمنځ د یوې بلې موضوع په اړه رامنځته سوی اختلاف هم تر بحث لاندې ونیول سو. د موضوعاتو د دقیقې ارزونې او وروستۍ پریکړې په موخه د اړوندو ادارو له استازو څخه یو ګډ پلاوی وټاکل سو. ټاکل سوی چې یاد پلاوی به سیمې ته ولاړ سي، موضوعات به له نږدې وڅېړي او خپل وروستی راپور به د هلمند ولایت مقام سره شریک کړي، ترڅو د قانون او اصولو له مخې لازم تصامیم ونیول سي.